د موږ تاسو ځان پوي کو. یو په هغې کې داسې دی چې د قیامت علم، دا قیامت به کلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې ناستو، یو صحابي ورته داسې مخامخ کتل وي د الله محبوب پیغمبر او ستاسو خو په دې ږیره کې سپین راغلل. علامه سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ږیره مبارکه کې 18 یا 18 ډکي دا سپینو، نورې ږیره مبارکه تکه توره وه او د سر مبارک ویښتې مکمل تک تورو. نو د صحابي حضور پاک نه تپوس کوي د الله محبوب پیغمبر او ستاسو په دې ږیره کې خو سپینوالی راښکاره شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل زه د قرآن پاک یو څو سورتونه دي چې کله زه هغه تلاوت کوم او هغې کې غور فکر کوم، ول زه د دې قرآن د یو څو سورتونو زه بوډا کړم. واوره ول هغه کم سورتونه دي؟ یو سوره نبا، عما یتساءلون، یو سوره قیامه لا اقسم بیوم القیامه، یو سوره انفطار اذا السماء انفطرت. حضور پاک وی ول زه دې 5 یا 4 سورتونو ول زه دې بوډا کړم. د دې څه مطلب چې حضور پاک وی دې زما په دې ږیره کې سپینوالی پیدا کو؟ د دې دا مطلب چې په دې صورت کې الله پاک د قیامت د ورځې ذکر کړی دی. الله وی لا اقسم بیوم القیامه، الله وی زما د قسم می په دې ورځ د قیامت باندې. الله وی عما یتساءلون عن النبأ العظیم. الله قرآن کې وی حضور پاک ته وی محبوب پیغمبره تا نه دا خلک د څه شي په باره کې تپوس کی؟ د یو ډیر لوی شي په باره کې چې هغه څه شی دی؟ هغه قیامت دی. بل صورت کې اذا السماء انفطرت، الله وی اے پیغمبره هغه وخت را روان وخت دی چې کله به د اسمان اوشلیږي. هلکه د اسمان دا ښکلی اسمان چې دا موږ وینو دا به د قیامت په ورځ اوشلیږي. الله وی اذا الشمس کورت، الله وی هغه ورځ چې کله به د انور څه دی دا به څه دی راوغورځېږي، راښکته به شي. واذا النجوم انکدرت، الله وی هغه ستوري چې دا ښایسته ښایسته ستوري دا به ټوکړې ټوکړې شي. هلکه دا هیبتناک منظر دی که په خبره باندې پوه شوې؟ الله پاک قرآن کې وی حضور پاک ته وجمع الشمس والقمر، الله حضور پاک ته ویل د انور او سپوږمۍ به یوځای شي، دا به څه دی؟ دا به یوځای شي. وترى الناس سکارا وما هم بسکارا، الله حضور پاک ته وی محبوب پیغمبره وی ته چې د خلکو ته ګورې د قیامت په ورځ باندې ویل دا خلک به داسې ښکاري لکه ته به وی چې په دې نشه چړاو شوې ده. وما هم بسکارا، او حقیقت کې په دې باندې نشه نه چړاو شوې. د دې څه مطلب؟ د دې دا مطلب چې د قیامت هغه هیبت، هغه خوف، هغه یره دومره ډیره ده چې خلک به د ډیر یرې د ډیر خوف د لاسه به څه دی ته به وایې چې ده نشه کړې ده. یعنې دومره سخت منظر دی د قیامت. نو هلکه واوره دا قیامت کله دی؟ د دې قیامت علم د الله ته دی، د الله نه ما سوا د قیامت علم چاته هم نشته. یو حدیث مبارک درته وایم او ډېر مشهور حدیث دی، بخاری کې دا حدیث موجود دی جی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی و یو ځلې وی زه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره ناستم. چا ویل لکه عمر فاروق صاحب وی چا سره ناستم؟ محمد رسول الله سره وی ناستم. وی دې کې یو سړی راغی، وی یو سړی راغی وی داسې تکې سپینې جامې چولې وي او دومره ښکلې تک سپین مخ یو چې زمونږ سترګې برېښلې وي، موږ ورته کتلی نه شو. عمر صاحب وی او وی داسې ښکلې تکه تور ویښته، داسې تکه توره ږیره، ویښتې تک تور وی چې موږ ورته کتلی نه شو، داسې پړق پی وه. عمر صاحب وی راغې دا سړی او حضور پاک ته مخامخ کېناستو. حضور پاک سره وی داسې مخامخ کېناستو، حدیث کې راځي ویل دا خپلې پنډې د حضور پاک د پنډو سره داسې یوځای کړئ او حضور پاک ته سلام وکړ. سلام نه پس پیغمبر علیه السلام ته ویل تا ته پته شته دی چې ایمان څه شی دی؟ تا ته پته شته چې ایمان څه شی دی؟ چا نه تپوس کو؟ حضور پاک نه تپوس کو.
عمر صاحب وی موږ ډېر حیران وو چې دې سړي ته به هم کتل جامې پاکې تکې سپینې جامې مخ صفا ګیره صفا ویښته صفا د سفر اثرات پې نشته. پخوا خو سفرونه په سورلو باندې په اس باندې په اوښه باندې نو چې څوک به په اس په اوښه بیا سفر وکړو نو بیا به د دوړو ډک او وي دا سړی چې راغی حضور پاک ته وی ناشنا سړی و وي مونږ خو نه پېژندو وي د سفر پې نه څه دوړې وې نه پې څه ګرد او غبار و وي مونږ ورته ډېر حیران چې دا سړی څوک دی او حضور پاک ته مخامخ کېناستو. وي حضور پاک ته یې وي چې تا ته پته شته دی چې ایمان څه شی دی؟ بس مونږ ته وایي لکه خلک ایمان څه شی؟ مونږ وایي مونږ ایمان راوړی. دا ایمان څه شی دی؟ په دې ځان پوه کړو ایمان څه ته وایي؟ نو بیا ورته حضور پاک ورته وي ایمان دې ته وایي چې په الله یقین ساتل، په الله ایمان لرل، په پیغمبرانو ایمان لرل، په فرشتو ایمان لرل، په کتابونو ایمان لرل او په ورځ د آخرت باندې ایمان لرل. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. بیا دا وره حضور پاک چې ورته دا خبره وکړه نو هغه سړی چې کوم پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ناستو پیغمبر علیه السلام ته وی اے د الله محبوب پیغمبره وی تا بالکل رښتیا ووی، تا بالکل څه دی رښتیا ووی. عمر صاحب وی زه ډېر حیران شوم چې د پیغمبر علیه السلام نه تپوس هم ترې وکړو او بیا پیغمبر علیه السلام ته جواب هم ورکړو چې تا رښتیا ووی. زه ډېر حیران شوم. بیا ته لږ ساعت پس دقه سړی چې دا پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ناست دی حضور پاک ته بیا وی اسلام څه شی دی؟ اسلام ړومبې مې ته څه وي چې لکه څه ورته وي ایمان څه شی دی؟ دویم مې ته څه تپوس وکړو اسلام څه شی دی؟ نو موږ هم وایو اسلام اسلام ایمان ایمان. خو دا اسلام څه ته ویل کېږي؟ نو حضور پاک نه تپوس وکړو وی اسلام څه ته ویل کېږي؟ اسلام څه شی دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی اسلام دې ته وی اسلام چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واقامت الصلاه وايتاء الزکات والحج وصوم رمضان. کلمه ویل، منځ قایمول، زکات ورکول، حج کول، روجې نیول. دا څه شی دی؟ لکه دا اسلام دی، دا اسلام دی. بیا حضور پاک چې ورته دا جواب ورکو بیا پیغمبر علیه السلام ته وی چې د الله محبوب پیغمبره تا بالکل رښتیا ووی. عمر صاحب وی زه نور هم ډېر حیران شوم چې د پیغمبر علیه السلام نه تپوس هم کوي او بیا پیغمبر علیه السلام ته وی تا رښتیا ووی. په خبره باندې پوه شوې؟ لکه دریم ته بیا دا تپوس کوي وره وی احسان څه شی دی؟ احسان احسان څه ته ویل کېږي؟ حضور پاک ورته وی احسان دې ته ویل کېږي چې ته د الله داسې عبادت وکړې چې ته په زړه کې دا خیال ساتې چې زه الله ته داسې عبادت کوم چې دا الله ما ویني. الله ما څه دی؟ ویني. که زه الله نه وینم خو الله خو ما ویني که نه؟ دی ته څه ویل کېږي؟ لکه دې ته احسان ویل کېږي. څلورم سوال یې پې بیا وکړو وره وی مته الساعه وی دا قیامت به کلی؟ دی د چا نه وکړو؟ دی د حضور پاک نه وکړو. وی قیامت به کلی؟ نو حضور پاک ورته ډېر ښکلی جواب ورکړو ویلی د دې قیامت د دې علم او د دې په جواب په باره کې وایي چې څنګه ما ته پته نشته وایي داسې تا ته هم پته نشته. په خبره باندې پوه شوې؟ هغه سړي حضور پاک سره دا یو څو خبرې وکړې او بیا د هغې نه پس لاړ ووتلو. عمر صاحب راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې شو وی د الله محبوب پیغمبره وی دا سړی څوک دا تاسو له چې راغلو تاسو ته چې وی اسلام څه ته وی، ایمان څه ته وی، احسان څه ته وی، قیامت به کلی؟ په خبره باندې پوه شو؟ حضور پاک نه تپوس وکړي دا سړی څوک؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دا حضرت جبریل علیه السلام. څوک لکه حضرت جبریل علیه السلام. وی دا تاسو د پاره راغلو وی تاسو ته څه دی؟ تعلیم درکولو. تاسو ته څه درکولو؟ تعلیم. نو آخري خبرې ته به زه راشم چې مته الساعه حضور پاک نه تپوس وکړو وی قیامت به کلی؟ نو حضور پاک ورته څه وی ویل د دې په باره کې علم چا ته دی؟ لکه الله ته دی. د دې په باره کې علم چا ته دی؟ لکه الله ته دی. اوس وورئ جي د قیامت کلی علم چا ته دی؟ لکه الله ته دی. کلی علم څه مطلب؟ پورا علم د قیامت چا ته دی؟ لکه الله ته دی. خو جزعي علم، نشانات، علامات، نخې دا حضور پاک ښودلی دي
چا ښودلې ده؟ حضور پاک. لکه د قیامت په غټو علاماتو کې یوه علامه او یو نښه دا ده که نه چې خلک به امانت غنیمت ګڼي. امانت به څه شي ګڼي؟ غنیمت به ګڼي. امانت چې ورسره چا سره کېږدي هغه به مړه راځه د ده نه زموږ نوره څه پیدا ده، راشه دا امانت دې ووخه. امانت کې به خیانت کوي. دا د قیامت علامه ده. دویم نمبر حضور پاک ویلی ده حدیثو کې راځي وي په کور کې به مور چې ده دا به لور ته عقل ښي. مور به لور به څه دي؟ لورو خطا شو. لور به چا ته عقل ښي؟ مور ته به. لور به چا ته عقل ښي؟ مور ته به عقل ښي. زوی به چا ته عقل ښي؟ پلار ته به عقل ښي. تاسو سوچو کې که نه داسې دي که نه لکه لور چې لږه راغټه شي او بیا چې لږ تعلیم وکړي دې زمانه کې نو بیا مور ته څه وایي؟ وایي مورې ته په څه نه پوهېږي، وایي مورې ته کښېنه دا هغه زمانه نه ده. زوی چې لږ تعلیم وکړي لږ راغټ شي بیا پلار ته پلاره کښېنه ته په څه نه پوهېږي. دا د قیامت علامه ده، دا د قیامت نښه ده. دا حضور پاک ښودلي دي. او وی غلام نه دی، غلام به آقا ته چل ښي، آقا ته به عقل ښي. تاسو خیال کړئ که نه هم دی کړی؟ د غټو غټو خلکو سره یو خصوصي خاص کسان ګرځي، هغه ته نه که دا چل به وکړو نه که هغه چل، حالانکې نه کې په سم نه پوي. دا د قیامت علامې دي، دا د قیامت نښې دي. نو حضور پاک ته حضرت جبریل علیه السلام ورته وایي چې قیامت به کلی؟ پیغمبر علیه السلام ورته د دې علم چا ته دی؟ لکه الله ته دی. زمونږ د دې فقه یو عالم تیر شوی دی، د هغه عالم نوم دی امام مالک رحمت الله علیه. څه نوم یې لکه؟ امام مالک رحمت الله علیه. او دا امام مالک رحمت الله علیه ډېر لوی فقیه انسان تیر شوی دی، ډېر لوی عالم تیر شوی دی، ډېر لوی بزرگ انسان تیر شوی دی. دا امام مالک رحمت الله علیه په حضور پاک باندې ډېر کلک عاشق و، ډېره کلکه مینه ورسره وه. او امام مالک به دا سوال کو وی خدایا ما ته مرګ په مدینه کې راکې او مدفون مم په مدینه کې قبرم په مدینه کې راکې مرګم په مدینه کې راکې. او حضور پاک وی څوک چې په مدینه منوره کې وفات شي او هلته دفن شي حدیث کې راځي ول زه به د قیامت په ورځ شفارس کوم. دا وره چا وی؟ حضور پاک وی مدینه چې مدینه ده وی دا د چا د وجې ده؟ لکه د حضور پاک د وجې نه. مدینه منورې ته به مخکې یو بل نوم اغستو چاته یاد دی؟ لکه یثرب به ورته وي. څه؟ یثرب به ورته وي. یثرب به ورته ولی وي چې کله ورته حضور پاک هجرت نو کړی نو مدینې ته به یثرب د دې وجې نه وي چې دا د بیمارو ځای د څه شی لکه د بیمارو. او چې حضور پاک ورته لاړو نو نوم بدل شو مدینه المنوره، مدینه منوره. نو امام مالک رحمت الله علیه به وی یا الله وی مال مرګ راکې خو مرګ په مدینه کې راکې. او امام مالک رحمت الله علیه تاسو کې که څوک تللی حج عمرې له نو مسجد نبوي ته مخامخ څه دی؟ لکه جنت البقی ده. جنت البقی 10,000 صحابه پکې دفن دي. او جنت البقی کې بیا د حضور پاک لور مبارکه حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها هغې سره څه دی؟ خواته د امام مالک رحمت الله علیه قبر دی. الله سوال قبول کو، الله ورله مرګم په مدینه کې ورکو او قبرم ورله الله څه دی لکه مدینه کې ورکو. وورې جی د امام مالک رحمت الله علیه به د حضور پاک سره ډېره مینه وه. او د امام مالک رحمت الله علیه یو کتاب لیکلو جی، یو کتاب د هغه کتاب نومو موتای امام مالک. او هغه کتاب کې صرف او صرف د حضور پاک احادیث را جمع کړو، د حضور پاک وینه پکې جمع کړې وه. نو د یو ځل داسې سوچ وکړو وی چې یاره ما دا کتاب لیکلی دی چې دا کتاب به الله ته قبول وي که قبول بني. اصل شی څه دی؟ لکه قبولیت دی. څه شی دی؟ لکه څه شی دی؟ لکه قبولیت. یو سړی که د سار نواله تر د ماښام او د ماښام نواله تر د ساره ودرېږي او نفلونه کوي او ذکرونه او اذکارونه کوي او چې خدای یې نه قبلوي نو دا کمال دی که نه؟ بل سړی چې ودرېږي یو 2 رکعاته وکړي او الله قبول کړي هغه د کمال ډک دی. دا 2 رکعاته څه دي؟ دا کمال ډک دی. اصل شی څه دی؟ لکه قبولیت دی. تاسو له زه د دنیا د بادشاهانو یو مثال درکم. فرعون څومره لوی بادشاه تیر شوی، 400 کاله بادشاهي کړ. څونه لګه؟ 400 سال. لیکن وره فرعون کې قابلیت او قبولیت پکې نو، قبولیت پکې نو، د الله په نس قبول نه ولکه قابلیت پکې و. قابلیت پکې څنګه ولکه چې په قوم بادشاهي کوله خو بس قابل او د هغې که نه
د قوم څه ولکه بادشاه خو د الله په نس قبول ولکه نه، اصل شی قبولیت ته، اصل شی څه لکه قبولیت ته. حضور پاک په زمانه کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ پیسې نه لري، جیداد نه لري، خایس نه لري، د رنګه تک تور دی، جامه پیزار ډیر نه لري، جامه پیزار ډیر نه لري. حضور پاک سره مینه وه د الله په نس باندې څه دی لکه قابل هم او قبولیت پکې هم. لیکن حضرت بلال ته الله څه ورکړل لکه حضرت بلال ته الله ډیر لوی مقام ورکو. حضور پاک وی چې کله د معراج په سفر باندې په هغه شپه باندې زه په جنتونو ګرځېدم، ویل د حضرت بلال د پاڼو هغه کخارې مې په جنت کې مخصوص کو، په جنت کې. وی حضرت جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا موږ نه مخکې څوک روان دي چې دا د پاڼو کخارې زورمه. وی حضرت جبریل علیه السلام وی چې دا حضرت بلال دی، ستا د براق پړې نیولې موږ سره یو ځای روان دی. حضرت بلال پیسه نه لرله، خایس نه لري، جامه نه لري، بنگله نه لري، لیکن د الله په نس باندې څه دی لکه قبول دی، د الله په نس باندې څه دی لکه قبول دی. دا ابو جهل ته وګوره، ابو جهل، ابو جهل پیسه لري، سرداری لري، مشري لري، قام قبیله لري، پیسه لري، بنگله لري، ارث لري، لیکن ابو جهل د الله په نس قبول لکه نه، ابو جهل د الله په نس څه دی لکه قبول نو. بدترین او د حضور پاک څه دی لکه یو ښکاره په ښکاره او یو بدترین دشمنو د ابو جهل د حضور پاک. الله ورله قبولیت نو ورکړي. نو اصل شی څه شی دی لکه قبولیت ته، چې یو عمل وکړي الله نه سوال کوه خدای دا عمل می قبول کا، منځ دی وکړو خدای دا عمل می قبول کا، دا منځ قبول کا، صدقه می قبول کا، زکات می قبول کا، د غریب سره خیر خواهی کا، خدای دا قبول کا. هر قسمه د نیکۍ کار چې دی وکړو دا قبول کا. اوس خو وره جي خلک څه کوي نن سبا خفه کیږو بنه، خفه کیږو بنه. قبولیت ځکه نشته چې نن سبا خلک پردی شوتلې ریبي، سری بې لکه پردی شوتلې ریبي. هلته مې شاګردانو شوتل اغوستو او مونږ چیلې له بې لږ لږ راکاو، او ماشومانو ژړل، مازدیګر کې پې تېرېدم داسې ژړلې. ما یې ولې وي قاري صاحب ویل دا 2-3 باړه یم شوتل اغوستی دی، غوا م ساتلې ده، غریبه غریبي ده، پی ته خرڅو ځان له او مال یې بیا چیلو لم ترې راکړه. اوس زموږ هغه چیلو شوتل هم بند شو. ما ولې لکه ویل دا اوس وګوره وي قاري صاحب پرون ما دې ځای پور ریبلې او دا غونډه باړه یې رانه د شپې ریبلې ده. نو ته ووایه قبولیت په راشي لکه چې پردی شوتل پټوي، پردي پاندونه وي، نو خاورې به قبولیت راشي. نو ما ورته ویل مې بس څه به وکړو بچیانو، مې په چا به ته دعوه کې، چا ته به وسوې، مې خدای ته به سوال وکړو چې خدای ته دا بدل والي، و انشاءالله خدای به یې تیلي. نو چې پردي شوتلې ریبو که نه نو خاورې به قبولیت راشي. چې پردي ګني ماتو یا پردي سپیدارو نه څانګې په غلا وخو نو خاورې به قبولیت راشي. اصل شی څه شی دی لکه قبولیت دی. نو امام مالک رحمت الله علیه کتاب ولیکو او بیا سوال وکړو، وی یا الله چې دا کتاب ما لیکلی دی ستا د حضور پاک احادیث مې پکې جمع کړي دي، نو خدای چې دا کتاب به تا ته قبول وي که به قبول نی. اوس هلکه مونږ و تاسو دا مونځ سار کړی دی که نه، چا زړه کې به دا یاره سویم که چا زړه کې دا راغلی چېرې دا به قبول وي که به قبول نی، دا راولی زړه کې خدای دا عبادت مې قبول کا، خدای دا عمل مې قبول کا. نو هغه وی یا الله دا کتاب مې لیکلي چې دا به قبول وي که به قبول نی. نو کتاب یې راواغستو او ډېر په خوارۍ یې لیکلو. نو پخوا خو داسې پرنټر یې نه وي او نه کمپیوټر یې وي، په څه شي به یې لیکل؟ په قلم به یې لیکل یا به په بڼه باندې لیکل کول، د بڼې په هغه څوکه باندې. نو هغې به په قلم یې لیکل کړو او لاړو د دریاب غاړې ته، د دریاب غاړې ته ودرېدو، وی یا الله ما چې دا کم کتاب د احادیثو لیکلی دی که دا ستا په نیز باندې قبول وي نو خدای دا کتاب زه د دریاب ته ولم دا بیا مه ډوبوه، او که ستا په نیز باندې قبول نی نو خدای بیا دا کتاب څه دی دا په د دریاب کې لو کا چې دا لیکل هر څه ته لاړ شي، بیا مې نه دی په کار چې قبول نه دی. چې امام مالک رحمت الله علیه کتاب دریاب ته وویشتو، نو کتاب د اوبو د پاسه ګرځېدو او د اوبو د غاړې له څه دی د اوبو چپو راوړو. چې کتاب یې راواغستو شاګردان ورسره ولاړ دي ګوري چې څه به کېږي. چې کتاب یې کولاو کو هر یو حدیث هر یو وینا پکې محفوظ پرته وه. څه مطلب لکه چې دا کتاب د الله په نس څه دی لکه قبول دی. نو دقه امام مالک رحمت الله علیه
یو کال حج وکړو، بیا په دویم کال حج وکړو، په دریم کال حج وکړو، چې څلورم یا پنځم کال باندې حج لتلو نو الله ته سوال وکړو. واوره جی ښه، عشق او مینه محبت دې ته وایي. حج د پاره ځي د مدینې نه چرته ځي؟ لکه مکې ته ځي، ځکه حج خو په مکه کې دی، مدینه کې حج نشته. حج چرته لکه مکه کې دی. خدای دې مرتبوط لیکي، امین وایه. د امام مالک رحمت الله علیه مدینې نه ځي چرته؟ لکه مکې ته حج د پاره ځي، او الله ته سوال کوي، و یا الله ما خو تا نه سوال دا کړی دی چې ماله به مرګ چرته راکې؟ په مدینه کې به راکې. بټونو وخه بیزه ماله به مرګ چرته راکې؟ مدینه کې به راکې. وی خدایه زه خو ځمه حج د پاره مکې ته، هسې نه که زه د مدینې نه بهر شمه او ما ته دا مرګ بهر راشي نو بیا به ډېر خفه یم. نو داسې چلی وکړو، وی اورېږه، وی د شپې به استخاره وکړمه، او حضور پاک سره به د شپې په خوب کې ملاقات کو. څه به یې کول؟ لکه ملاقات به کو. موږ تاسو چې خوبونه وینو نو موږ تاسو په خوبونو کې سین ولکه یا به پکې څه لکه چالانې نه، یا پکې ټیپرې نه، یا پکې څه لکه، یا پکې دا نور شیزونه دا خوبونه دي. هغې خوبونه هغه کمالي خوبونه. د امام مالک رحمت الله علیه د شپې خوب ویني، لکه خوب کې ورته حضور پاک سره ملاقات وشو. حضور پاک ته وی د الله محبوب پیغمبر ما ته لږ متوجه شي جي. وی د الله محبوب پیغمبره وی حج د پاره ځمه چې زما مرګ به په مدینه کې وي او کنه، او زما مرګ به کله وي. څوک ورته؟ امام مالک حضور پاک ته په خوب کې وی. نو حضور پاک ورته په خوب کې نور څه خبره ونه کړه، صرف او صرف یې ورته داسې اشاره یې ورته وکړه، په ګوتې ورته داسې اشاره وکړله. چې په ګوتې ورته داسې اشاره وکړله، امام مالک رحمت الله علیه چې سهار بیدار شو د خوب نه، نو سوچ یې کو چې حضور پاک خو ما ته په خوب کې داسې اشاره وکړه چې د دې څه مطلب چې 15 غنټې بعد د مرګ دی، د دې څه مطلب 15 ورځې پس د مرګ دی، د دې څه مطلب 15 میاشتې پس د مرګ دی، که 15 کاله پس د مرګ دی. امام مالک رحمت الله علیه په دې سوچ کې پروت چې د دې 15 نه څه مطلب. واوره جی، نو په دغه زمانه کې یو بل عالم د هغه نوم امام ابن سیرین رحمت الله علیه، او ډېر لوی د خوبونو په دې تعبیر کې ډېر لوی ماهر. نو امام مالک رحمت الله علیه خپل شاګرد ولېږلو، وی لاړ شه امام ابن سیرین ته ووایه، خو ما ورته مه یادوه، وی ورته ووایه چې چا خوب لیدلی دی، حضور پاک ورته په خوب کې په 15 ګوتو سره داسې اشاره وکړله چې د دې به څه مطلب وي. تاسو ما په خبره پوهېږئ؟ لکه نو امام ابن سیرین رحمت الله علیه هغه هم څه دی لکه ډېر لوی بزرګ و، هغه داسې سر ښکته کو، سر یې ښکته کړو، یکدم یې دا سر داسې روچت کو. وی دا خوب وی دا عام سړي نه دی لیدلی، دا چا به لیدلی؟ ویل دا چرته یو ډېر لوی بزرګ لیدلی دی، یو ډېر لوی پوهه کس لیدلی دی، او یو ډېر لوی عالم لیدلی دی. بیا ورته وی زما په خیال باندې وی دا به امام مالک رحمت الله علیه دا خوب لیدلی. هغه شاګرد یې ورته وی او جی دا امام مالک رحمت الله علیه دا خوب لیدلی. وی ښه جي، وی د دې خوب نه د دې 15 ګوتو څه مطلب دی؟ امام ابن سیرین ورته ویل د دې 15 نه چې حضور پاک امام مالک ته په خوب کې ویلي چې دقه شانتې دا 15 ګوتې ورته داسې کړي، ول د دې دا مطلب دی چې د 15 شیزونو علم چاته دی؟ لکه الله ته دی. چاته دی؟ لکه الله ته دی. یو په هغې کې دا دی چې قیامت به کله راځي، یو په هغې کې دا دی چې مرګ به کله راځي، مرګ به کله راځي هېڅ پته نه لګي. یو په هغې کې دا دی چې ماذا تکسب غدا، چې زه به سبا څه کومه. هلکه هر سړی زه به سبا تحصیل ته ځم، هر سړی څوک وایي زه به سبا پېښور ته ځم، لیکن دا سبا چا لیدلی دی؟ لکه سبا خو چې راځي نو بس څه دی لکه څوک پکې مړي، څوک څه دی لکه پیدا شوي، څوک څه لیکن چا ته پته نه لګي. او یو پکې دا چې بې ای ارض تموت، په کومه ځمکه باندې به زه مرم. پیدا خو زه دلته یم، ما ته پته نه لګي چې زه به په کوم ځای مرمه. پیدا خو تاسو دلته یې، پته نه لګي چې په دې ځای به مرئ، په سعودي عرب به مرئ که په دوبۍ به مرئ، هېڅ پته چاته نه لګي. نو د دې 15 شیزونو علم دا الله پاک خپل ځان سره ساتلی دی. او یو پکې دا دی لکه ينزل الغیث، الله باران چې کوي، باران الله وي د باران علم دا ما سره دی. اوس په تاسو وایي چې موږ خو ټي وي ته کینو، نو خبرونو ته کینو، هلته خو وایي چې نن مازدیګر به 6 بجې باران کیږي، که نه؟ هلکه هغې یقیني نه وایي، هغې څه وایي؟ لکه
امکان دی د باران چې لګه امکان دی واوره جي د باران کېدل او نه کېدل د دې علم الله ته دی او نن سبا دا ساینسدانان هم وایي چې په دې ټیم به باران کېږي خو هلکه دا واوره دا چاته هم پته نه لګي چې د دې باران کې دا باران کېدل په دې کې خیر دی او که په دې کې شر دی دا چاته پته لګي لکه دا یو ته هم پته نه لګي او دا شانتې بل یو علم چې د هغې علم صرف چاته لکه الله ته دی چې دا زنانو په یعنی کم اولاد چې پیدا کی انارینه پیدا کیږي او کنه زنانه پیدا کی ماشومه پیدا کی که ماشوم پیدا کی د دې علم چاته لکه د الله ته دی خو اوس په تاسو وایي چې دا ډاکټران چې وي چې دا نن سبا د الټراساونډ دي وغیره دي نو دا خو ګوره کله کله داسې هم شوي ورته وي هلک به دې پیدا کي او دوی ټول کور کې څه تیاري د ماشومو کې چې بیا را پیدا شي لکه جینۍ نو بیا تندې دقسې نیولي دقسې نیولي که د دې هر یو شیز علم چاته دی لکه الله ته دی او دوی چې دا تا ته وایي چې ماشوم به پیدا کړي که ماشومه نو دا تا ته په څه سره وي لکه د آلې په ذریعې سره وي د مشین په ذریعې سره وي خو په د مشین په ذریعې سره دا تا ته نشي ویلی چې دا ماشوم به دومره جون تیری که دومره جون به تیری چې دا ماشوم به بختور وي که سپیره وي دا ماشوم به څه دی لکه دا به نیکعمله وي که بدعمله وي د دې علم چاته لکه الله ته دی نو د قیامت علم الله ته دی د باران علم الله ته دی د مرګ زمونږ ستاسو د مرګ د نیټې علم چاته پته لکه الله ته پته ده په کوم ځمکه چې مونږ تاسو مرو د هغې علم چاته لکه الله ته دی د دقې الله ته څه دی لکه عبادت کول پکار دي د دغې الله سره څه دی لکه تعلق جوړول پکار دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب کریم چې سمې ویل خدای که زما نه څه کمی شوي ما معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي رب کریم زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي رب کریم موږ ستا عبادت له راغلي د جمعې مبارکه ورځ ده خدایه ته مو رب موږ ستا بندګان یو تا ته مو لاس نیولی دی خدایه موږ د ټولو ګناهونه معاف کړي خدای موږ دې دپاره دې جومات ته راغلي چې خدای ته زموږ ګناه معاف کړه خدای ته زموږ نه راضي شه یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د چا چې مور او پلار ژوندي دي خدای زندګۍ کې برکت نصیب کړي چا چې مور او پلار وفات دي خدای مغفرت نصیب کړي خالق العزاله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله د امت مسلمه د زنانو ګناهونه معاف کړي د ځوانانو ګناهونه معاف کړي مشرانو ګناهونه معاف کړي کشرانو ګناهونه معاف کړي رب کریم زموږ د ټولو ناراضي شي خدای زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي حاضرین چې دا کم ملګري دي د کلي علاقه کې محله کې خدای څوک بیماران دي بیمارانو ته روغ صحت ورکړي یا الله که هسپتالونو کې دي که په کورونو کې خدای شفای کامله عاجله خدای ته نصیب کړي رب کریمه د ناستو ملګرو خدایه که د چا کاروبارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي خدای د چا شته دی تی پکې خیر او برکت نصیب کړي یا الله د چا په کورونو کې اولاد نشته نیک عمله نیک فرزند اولاد نصیب کړي خالق العزاله زموږ د ټولو ناراضي شي زما والد صاحب ته تېره جمعه زمونځ له راتلم د جمعې مونځ له او په دغه ټیم کې ورته وسه هارټ اٹیک وته وشو اوس الحمدلله ښه دی دعا ورته وکړي الله دې ورله روغ صحت ورکړي یا الله شفاء کامله عاجله نصیب کړي یا الله شفاء کامله عاجله نصیب کړي رب کریمه زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي رب کریمه مرګ به راځي خدای مرګ داسې ټیم کې راوستلی کړي چې ته رانه راځي خدای چې ته رانه خوشحاله خدای چې ته رانه خوشحاله نن چې دا کم مشر وفات شوی ثواب ګل والد صاحب یا الله د هغې مغفرت نصیب کړي یا الله قبر ته لاړلو د قبر منزل ورته خدای ته آسان کړي یا الله ته پې خپل رحمت راوروي خدای بچو ته وارثو ته صبر جمیل عطا کړي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا رحمن